عمر بن خطاب بداوي وی د ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې الله در سره حساب وکړي د ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې الله در سره حساب وکړي او د دې دعوت الله موږ لره کړی چې خپل ځان سره حساب وکړئ سورة الحشر کې الله وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو ویرېږئ د الله نه ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ودې ګوري هر نفس چې د سبا دپاره یې څه لېږلي دې ته وایي حساب کول ځان سره زما تاسو ته زړه دا نصیحت دی که چا پې عمل وکړو خپله فایده ده چا ونه کړو ماله څوک نقصان نشي راکولی خو صرف دومره کوه چې لږ وخت د دې خلکو نه جدا کېږه او د ځان سره یې لنډ غونډه کې حساب کوه چې تا څه کړي دي لنډ حساب کوه سبا دپاره دې څه لېږلي الله ګوره قیامت ته سبا ویلی دی ډېر رانږدې کړی دی موږ ته لږ سوچ کوه ځان سره تا سبا دپاره دې څه لېږلي دي ته ما ته دا وایي چې کور مې غټ جوړ کړی زه د کور خبره نه کوم که ته دا وایي چې جیداد مې ډېر دی زه د جیداد خبره نه کوم که ته وایي چې بچي مې ډېر دي او سبا هغه سبا درته نه یادومه د بچو هغه مستقبل سبا لکه څه ته ورلې سبا په معنی د قیامت ته دې څه لېږلي دي یوم ینظر المرء ما قدمت یداه الله وی د قیامت په ورځ به هر انسان ویني هغه څه چې د ده لاسونه رالېږلي دي نو تا څه لېږلي دي آخرت ته عبادات دې څنګه دي صدقات ورکوې که نه ذکر او اذکار کوې که نه علم کوې که نه په علم باندې عمل کوې او که نه تقوا ده پکې شتي که نه د الله نه یېرېږې او که نه د ټولو خبرو ته سوچ وکړه ځان له جوابونه ورکړه محاسبة النفس دا اهم خبره کم سړی چې د ځان سره حساب کوي که نه کم سړی چې ځان سره حساب کوي دا سړی د ګناهونو نه ډېر لري وجه دا ده چې هلته دی د ځان سره حساب کوي په مخه د شپې چې سمولي یې سملاستونه مخکې و 5 منټه سوچ وکړي او داسې ووایي تاسو که نن د شپې لاړې داسې وکړئ لږ د دنیا د حساب به لږ شاته کوي نن چې وده کېدي صرف دا سوچ وکړه 5 منټه یا 3 منټه صرف دا سوچ به وکړه او لازم به یې وکړي تا ته به احساس وشي وایي که زه وده شم او رپا نسېدم کېدی شي داسې که نه شي کېدی کېدی شي ته داسې ووایه وایه که زه نن وده شم او رپا نسېدمه نو څه مې لېږلي دي مخکې لږ به نن دا سوچ وکړي کوم داسې اعمال دي چې ته پې داسې نازېږي او داسې سینه دې راویستې ده د الله بندګۍ ته دې زړه نه کېږي اخر ته دې څه کړي چې ته به داسې نازېږي ګورې الله زیری در کړی د جنت که الله د پیغمبر په خوله ته زیر اورولی چې پلانی به جنت ته ځي داسې مطمئن ګرځي نو نن شپه به یو 3 منټه 5 منټه بس دا سوچ به وکړي که نن مړ شومه د شپې وده شوم او رپا نسېدم نو ما څه لېږلي دي مخکې ابو هريره رضی الله عنه ګوره ابو هريره خو پېژنې که نه څومره اوچت صحابي دی وی هغه چې به کله د قبر په غاړه کېناستو نو په ژړا هغه شو ملګرو به ورته ابو هريره دلته ته جاړې ډېر ولې وی جاړم په دې چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی او توخه را سره لګه ده د ابو هريره سره چې توخه لګه ده نو زموږ سره څه دي ابو وژړل په دې خبره باندې نو تا کومه توخه تیاره کړې ده وتزودو توخه تیاره کړله کومه توخه ته آخرت سفر به په څه باندې تېروو ډېر اوږد سفر دی ګوره لنډ نه دی ډېر اوږد سفر دی ډېر اوږد سفر ما تاسو ته یو پیر مثال بیان کړی و لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه والزه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرګ به څه د پاسه 1400 کاله کېږي که نه کېږي ته سوچ وکړئ دې ژوند ته 1400 کاله ایله د اوسه پورې د ابوبکر په برزخ کې وشو بس
صرف برزخ کې 1400 کال ابوبکر صدیق رضی الله عنه تیر کړي دي لا مخکې څومره ژوند پاتې دی د برزخ الله اعلم او بیا الله تعالی مخامخ کېده او ودرېده د تا ته داسې ګف ښکاري د آخرت ته سفر کوي ته ورشې د قبرونو له ورشه او د مقبرې ته ودرېږه او لږ سوچ وکړه زه تقریبا 3 ورځې کېږي چې سهار ټیم کې تللی وم مقبرې ته هسې لږ ساعت ودرېدم ډېر داسې سوچ مې وکړو دې قبرونو ته او دې خلکو ته د آخرت په دې بازار کې ولاړ وم نو زموږ په دې بازارونو کې څومره شور شغرب وي کته راشه او بره لاړ شه او ډز او ډوز او هلکه او دې خوا پیسې راوړه واله او د هر څه غري پراته صرف دغه سیلۍ اواز زما په دې غوږونو لګېدو بس نو مې دا اوس وتلي په سفر باندې الله اکبر په سفر وتلي او هر سړي د ځان سره خپله توښه وړې ده خوش قسمته دی هغه چې غټه توښه یې وړې ده چې آخرت هغه قیامت ته ورسوي او بدبخته دی هغه چې توښه یې لږه وړې ده او یا یې د سره وړې نه ده دی به دا سفر څنګه پوره کوي ته چې کله عمرې له ځې او کله چې ته پاکستان ته ځې دا پیټۍ تړې او دا پړي پې راکاږي او نوم پې ولیږه او سامان ورک نه شي او هلته یې ویسه او کاغذ تې تاو که او پلیشتک تې تاو که دا ټول غمونه دې راغستي چې دا سفر په ښه طریقه باندې وکړو ټکټ والا ټکټ په دې او سیټ پکې کم نمبر دی او بوک دی او که نه دی او دا کیسې دې جوړ کړه د آخرت سفر ته دې سوچ ته نه دی تلی کس هغه بیا ناشنا سفر دی د آخرت هغه ټکټونه بوک شوي د مخکې نه زما اوس ستا ټکټ بوک دی تا ته پته شتي که نه موږ چې کلي له ټکټ هله خو بوک کوي که نه زما اوس ستا ټکټ الله کړی دی ته بېغمه شي دنیاوي ټکټ چې ته والې نو هغه ځای معلوم وي چې د کوم ځای نه به جاز اوچتي د آخرت په هغه سفر کې دا خبره شتي ګورې ټکټ خو الله کړی دی زمونږ خو ځای نه دی معلوم چې د کوم ځای نه به ځو دې ته چې ته سوچ دې کړی دې ته چې ته سوچ کړی دی چې صحیح ده دا خو نه دی معلومه موږ ته چې دا سفر د کوم ځای نه شروع کېږي دنیوي سفر خو کوم ځای نه شروع کېږي په کوم ځای ختمېږي ټکټ کې لیکلي خیال مې که نه داسې نشان یې ورکړی د جاز داسې بره ختلی وایي د ریاض نه بیا داسې راکوي شوی وي په پېښور کې د کوم ځای نه اوچتېږي او په کوم ځای لګي دا ټول معلوم دي دا جاز آخرت هغه سفر دا پته لګي چې د کوم ځای نه شروع کېږي خو دا یې پته لري چې په آخرت به ختمېږي هغه قیامت پورې ورته به قبر کې پروت وي خالي بیا چې ته کله ټکټ ولې تپوس کې 100 کیلو سامان دی ورسره او دا به سعودي ایرلاین فلایټ ښه دی او که پی ای ښه دی او که ګلف ښه دی او کم یې ورسره زمزم به پرېږدي او کم دا قیسه دې راغستې آخرت په سفر باندې چې ځي صرف 2 شیونه سره ځي بس دا مالونه او جیدادونه او کورونه هر څه پرېږده یو کفن وقتی طور یو کفن وقتی طور څه وخت بعد بیا دا قبر کې دې وکتو که نه د خاورو سره خاورې شوي او اعمال په د آخرت په سفر کې عمل ځي بس نو دغه سفر له هم څه تیاری کړی څه حساب هم کړی چې ته د شپې سوچ کړی چې یا الله څه به کوم څه به نه کوم چې په دې قبر کې ما یوازې پرېږدي زه به څه کوم نو پرون د یو ملګري سره لګیا وم ماسپښین دا ګرمي ډېره زیاته وه هسې ملګري سره مې خبره شروع کړم په دې قبر کې به یاره څه کوو دا خو ډېر غټه ګرانه مرحله موږ ته پرته ده ډېره ګرانه مرحله چې د هر طرف نه هم داسې بند کېږي نه په دې خاورو کې چې د سترې امر سوری پکې پاتې نه شي چې په دغه ځای کې به ګوره څه کوو نو ډېره ګرانه مرحله او مرحلې موږ ته پرتې دي الله ته مخامخ کېده دي او حساب کتاب دی او غټې خبرې پرتې دي بلکې اصل مرحلې خو شروع کېږي د قبر نه او د مرګ نه
سخته خو دغه ځینه شروع کېږي. عثمان بن عفان به د قبر په خوا کې په ژړا شو چې ورته عثمانه دلته ډېر ژاړي. وایي دا د آخرت په وړو کې اولنۍ پوړۍ ده نه، که دلته کامیاب شو یو مخکې کامیاب یو، که دلته فیل شو مخکې فیل. نو تا چې ته دغه اولنۍ پوړۍ ته سوچ کړی، دا د یرې او د سوچ او د فکر خبرې دي. الله دې دغه حالات موږ ته اسان کړي او دغه سفر دی الله موږ ته اسان کړي. ځو خو به ځو، لازم به ځو، څوک مخکې څوک وروسته دی. الله اکبر.